فلمونو په فحاشیو په ټیک ټاکو کې تیر شو، د سوشل میډیا په بد نظری کې تیر شو. دا بد نظری، دا بے حیايي، دا د ټیک ټاکو بے حیايي، دا د ډرامو فلمونو نحوست، دا به زمونږ زندګۍ برباد کی. او دې نحوست، دې فحاشۍ، دې نفرتونو موږ نه زمونږ الله خفه کړی دی، موږ نه محمد رسول الله خفه کړی دی. څنګه به د رحم فیصلې راځي؟ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. ورشي که چانه مور خفه ده، که چانه پلار خفه دی، ورشي کینئ ورته په دې خپو کې، دا ستاسو جنت دی. دا پلار ستاسو کعبه ده، که دی خفه دی الله خفه دی. ماشومانو یو بل سره وي جنګونه کول، وي مور زما مور زما. اوس پنځه شپږ بچي دي زامن دي که نه. زه یو جرګه کې ناست وم، تقسیم کېدلو، روزګار پیسې تقسیم شوې، کور تقسیم شو. چې د مور نمبر راغی زه سوچ کې وم ما ورګه چې دوی به څه کوي، یو بل ته لګیا و که نه، یو ویل مور به تا سره یي، بل ویل بیبې به تا سره یي. بیبې غریبه غمجنه ده، پریشانه ده. او په دې سوچ کې ده چې کوم بچي ته ووایم چې دوایانې مې ختمې شوي دي او ماله زما دوایانې راوړئ. هسې نه ښځې خبر شي، هسې نه د ده موډ خرابېدله، غوسه ورشي. دی چې د کوره ځي دله یو لوی لیسټ ورکړی. دا معاشرتي زندگی ده، کار نه روزګار نه. دا غریب ستړی کور ته راشي، ښځه وایي څه دې رانه وړه، بچی وایي څه دې رانه وړه. هغې ګوټ ته یو ابۍ ناست دی، تسبیح ورسره وي، بچیه دې خوا راشه. په دې تندي باندې ښکل کې وایي ته خو سهار تللی وې، څه دې خوړلي م نه و، چای دې م نه وڅکلي. بچیه په ټوله ورځ کې دې څه خوړلي دي او که نه. ای مور هغه ده چې ډوډۍ څلور دي او بچي پنځه دي، نو مور وایي زما زړه ته نه کېږي. حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ټول عمر مې خپلې مور سره په یو پلیټ باندې په یو تالی ډوډۍ نه ده خوړلې. چا ته تپوس کوي دا ولې؟ هسې نه پلیټ کې د غوښې یو بوټی پروت وي، په هغې زما د مور نظر یو زیره اوچت کم، د مور حق تلفي به وشي. دا مور چې جاړي د رحم فیصلې نه راځي. دا پلار چې د پردي دکان مخې ته دا سپینګیری غمجن ناست دی، سوال درته کومه د رحم فیصلې نه راځي. بچی موبایل کې مصروفه دی، دوستانو سره مصروفه دی، هغه دومره مصروفه دی چې هغه سره ټیم نشته. نوجوانه واپس شه، راشه کښېنه دی بابا سره، د ده ټول تکلیفونه به ختم شي. بابا مه خفه کېږه، زه یم که نه، مورې مه خفه کېږه، الله به خیر کي، زه یم که نه. د الله د نبي نه تپوس وشو قیامت به کله وي؟ رحمت للعالمین پیغمبر فرمایي وی الله ته پته ده، وی څه نشاني خو وښایه که نه. وی کله چې مور د اولاد د لاسه ذلیله شي، کله چې مور سره خلک د نوکرې غوندې سلوک کوي. زه په یو لار روان وم، چېرته د مور او لور جګړه وه، هغه اواز یې بار راخته که نه. هغه لور خپلې مور ته وایي مه غاپوئ، د سپي غوندې غاپې. د رحم فیصلې نه راځي، قیامت به کله الله ته پته ده. وایي څه نشاني خو وښایه. وایي کله چې مور د اولاد د لاسه ذلیله شي، انتظار کوئ د کاڼو باران به کېږي، قیامت به راځي. موږ ورله نکاح وتړو، به څلور ورځې بعد تپوس وکړو د واده هلک څنګه دی، او پلار یې داسې غمجنه غوندې خندا وکړي.
ما ته مولانا زیبا خو جدا شوی دی ما ولی جدا شوی دی وایي ښځې خفه وه دا ښځه ده ته وایي زما ستا د دې مور سره ژوند نه تېرېږي دی ورته وایي بوډۍ شوې ده دماغ یې کار پرېښی دی ګزاره ورسره کوه مړه به شي بس خلاص به شو دي راشئ د قرآن مزاج وګورئ راشئ د قرآن مزاج وګورئ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما دوی سره داسې نرمې خبرې کې داسې وړې خبرې به کې څنګه چې ته ماشوم وې که نه قولا کریما څنګه چې ته ماشوم وې دوی تا سره وړې خبرې کولې اوس دوی ضعف ته ورسېدل اوس دوی بوډاتوب ته ورسېدل که نه اوس به تاسو د دوی سره نرمې وړې خبرې کوئ که نه دوی بیا